بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. په دې هیله چې ټول به روغ جوړ یاست. زه ډاکټر کفایت الله امانی یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم او دا ځل غواړم چې د هایپرټنسیو کرایسس یا هم د هایپرټنسیو ارجنسي او ایمرجنسي په هکله ستاسو سره خپلې خبرې او معلومات شریک کړم. هایپرټنشن کله چې دومره فشار لوړ شي چې د ټارګټ اورګان ډیمیج خطر رامنځته کړي، دې حالت ته هایپرټنشن چې دی ویل کیږي. او یا هم د وینې د فشار هغه اندازه لوړوالی چې د سترګې د ریټینا یا شبکې دماغ، زړه، پښتورګو او د رګونو د آفاتو خطر زیات کړي، دې ته هایپرټنشن ویل کیږي. چې زموږ موضوع چې د هغه هایپرټنسیو کرایسس دی، په هایپرټنسیو کرایسس کې چې دی دوه عمده حالات چې دی موجود دي. یو ته هایپرټنسیو ارجنسي ویل کیږي او بل ته چې دی هایپرټنسیو ایمرجنسي ویل کیږي. چې لومړی موږ راځو په هایپرټنسیو ارجنسي باندې خبرې کوو. هایپرټنسیو ارجنسي د هغه حالت څخه عبارت دی چې پکې د وینې فشار په څو ساعتونو کې راښکته کوو. یو دم د ناروغ فشار نه راښکته کوو. دغه ناروغان چې دي غیر عارضي شدید هایپرټنشن چې پکې د فشار اندازه 220 پر 125 ملي متر ستوني سیما بیا هم له دې څخه لوړه وي. همدارنګه په دې کې د پیوپل اډیما یا اوپټیک ډیسک اډیما چې دی موجوده وي، خو د ټارګټ اورګان کمپلیکیشن خطر چې دی نه وي موجود، یعنی ټارګټ اورګان ډیمیج چې دی پکې منځته نه وي راغلی. په دې حالت کې دغه لوړ فشار چې دی په څو ساعتونو کې راښکته کوو، دفتن فشار نه راښکته کوو. که چیرې د ناروغ فشار دفتن راښکته کړی شي نو کیدلی شي د سیریبرل انفارکشن، همدارنګه د مایوکارډیل انفارکشن، میزنټریک انفارکشن او د پښتورګو ستونزې چې دی رامنځته کړي. په ارجنسي کې هایپرټنسیو ارجنسي کې په دې حالت کې چې دی ناروغ ته د آی وي او پرنټرل درملو ضرورت نه پیښیږي. آی وي درمل ناروغانو ته نه ورکوو، یوازې د خولې له لارې کولی شو چې دغه ارجنسي چې دی تداوي کړو. د دې په درملنه کې لومړی درمل چې دی هغه کلونیډین دی، چې دا لومړی 0.2 ملي ګرامه د خولې له لارې توصیه کیږي. وروسته چې دی بیا 0.1 ملي ګرام هر یو ساعت وروسته تر 0.8 ملي ګرامونو پورې دې ته چې دی ادامه ورکول کیږي. او یا هم که دا نه ورکوو نو ټابلیټ کاپیټوپریل چې دا 12.5 نه تر 15 ملي ګرام ډوز سره د خولې له لارې د 15 نه 10 دقیقو په موده کې دا د فشار د ټیټېدو سبب کیږي. نو ارجنسي کې چې دی یوازې موږ کولی شو چې د خولې له لارې ناروغ ته درمل ورکړو، د خولې له لارې درملو سره د ناروغ فشار چې دی کنټرول کړو. دوهم حالت چې په هایپرټنسیو کرایسس کې دی هغه هایپرټنسیو ایمرجنسي ده. هایپرټنسیو ایمرجنسي دا بیا هغه حالت دی چې په دې کې ټارګټ اورګان ډیمیج منځته راغلی وي. پکې د فشار دغه اندازه چې دی د 215 پر 110 ملي متر ستوني سیما پورې چې دی لوړیږي. په ایمرجنسي هایپرټنشن کې یا په ټارګټ اورګان ډیمیج کې چې دی کوم حالتونه موجود دي، کوم حالتونه موږ پوهیږو چې دا په ټارګټ اورګان ډیمیج کې چې دی موجود دي او دا په ټارګټ اورګان ډیمیج کې راځي. لومړی په دې کې هایپرټنسیو انسیفالوپاتي ده. هایپرټنسیو انسیفالوپاتي کې به چې دی ناروغان سردردي، تخرشیت، کنفیوژن او د دماغي حالت تشوش به چې دی ورسره موجود وي، چې د دې سبب کیدلی شي د دماغي اوغیو سپزم وي. دوهم ټارګټ اورګان ډیمیج چې دی هغه هایپرټنسیو نیفروپاتي ده. نیفروپاتي چې ده له هیماچوریا، پروټینیوریا او د پښتورګو حادې صدمې سره د شریاني نیکروز او د بین الخلالي شریانونو هایپرپلازیا په سبب سره چې دی موږ سره مشخص کیږي چې ناروغ کې هایپرټنسیو نیفروپاتي چې دی موجوده ده. همدارنګه دریم ټارګټ اورګان ډیمیج چې دی هغه هایموراجیک سټروک دی، همدارنګه اسکیمیک سټروک دی، اورټیک ډایسیکشن دی، اکلامسیا او پریکلامسیا ده، پلمونري ایډیما ده، انسټیبل انجینا ده او مایوکارډیل انفارکشن چې دی دا د ټارګټ اورګان ډیمیج حالتونه دي. مهمه خبره او مهم بحث په هایپرټنسیو ایمرجنسي کې هغه د دغې درملنه ده. او لکه څنګه چې موږ مخکې په ارجنسي کې ویل چې د دې درملنه یوازې د خولې له لارې درملو په واسطه کیږي، خو هایپرټنسیو ایمرجنسي کې بیا زرکي درمل چې دی په دې حالت کې ناروغانو ته ورکول کیږي. په دې حالت کې د څو دقیقو څخه تر 1-2 ساعتونو په موده کې باید فشار چې دی 50% راښکته کړل شي. خو درې داسې حالتونه شته دی چې هغې کې بیا فشار چې دی زیات راښکته کولی شو، لکه هیموراجیک سټروک دی، اکیوټ پلمونري ایډیما ده او اکیوټ مایوکارډیل انفارکشن کې چې دی بیا کولی شو فشار چې دی زر هم راښکته کړو. له دې وروسته بیا 2 نه تر 6 ساعتونو کې تر 180 پر 100 ملي متر ستوني سیما ته ښکته کول چې د فشار مهم دي. د 48 نه 2 ساعته وروسته چې بیا فشار نور راښکته کیږي، کله کله چې
فشار خپله هم ښکته کیږي. په اسکیمیک سټروک کې هغه وخت انټي هایپرټنسیو درمل ورکول کیږي کله چې ناروغ سیسټولیک فشار 180 او 200 ترمنځ یا له دې څخه پورته وي. که چیرې سیسټولیک فشار د 180 ملي متر ستونیزماب څخه ښکته وي نو بیا انټي هایپرټنسیو نه ورکول کیږي. خو که سیسټولیک فشار د 180 ملي متر ستونیزماب څخه لوړیږي نو بیا ناروغانو ته انټي هایپرټنسیو ورکول کیږي. او ډیر په احتیاط سره 10 نه تر 15% په اندازه کې چې د ناروغ فشار ټیټیږي. که ډیر راښکته کړل شي نو بیا هم هماغه سیریبرل انفارکشن ورکوي، مایوکارډیل انفارکشن ورکوي، میزنټریک انفارکشن چې دی تجدیدوي او هم د پښتورګو ستونزې چې دی رامنځته کوي. که چیرې ناروغ ترومبولیټیک اخلي نو د وینې فشار باید د تداوی په وخت کې او هم د تداوی څخه وروسته چې دی 40 ساعتونو لپاره چې دی 115 پر 110 ملي متر ستونیزماب څخه چې دی ټیټ شي. که چیرې ناروغان هیموراجیک سټروک ولري نو هیموراجیک سټروک هم په دوه ډوله دی، یو سیریبرل هیموراج دی او بل چې دی سب اراکناید هیموراج دی. په سیریبرل هیموراج کې سیسټولیک فشار په لومړیو 6 ساعتونو کې چې دی 130 څخه تر 140 ملي متر ستونیزماب ترمنځ چې دی ساتل کیږي. او په سب اراکناید هیموراج کې ناروغ ته کتل کیږي چې آیا ناروغ د پخوا څخه نارموټنسیو دی او که هایپرټنسیو دی. که چیرې ناروغ د پخوا څخه نارموټنسیو نو د ناروغ سیسټولیک فشار 110 څخه تر 120 ملي متر ستونیزماب ترمنځ چې دی ساتل کیږي. او که ناروغ د پخوا څخه هایپرټنسیو نو د ناروغ فشار چې دی بیا د بیزلاین څخه چې دی 0% راښکته کوو. اوس خبره دا ده چې په هایپرټنسیو ایمرجنسي کې کوم زرکي درمل، کوم ایوي درمل چې دی شامل دي او ناروغانو ته ورکولی شو. نږدې 10 درمل دي چې موږ کولی شو په هایپرټنسیو ایمرجنسي کې ناروغانو ته ایوي له لارې ورکړو. په هغې کې لومړی چې دی نایټروګلایسرین دی، دوهم چې دی هایدرالایزین دی، دریم چې دی لابیټولول دی، څلورم چې دی سوډیم نایتروپروساید دی، همدارنګه نیکارډیپین دی، کلیویډیپین دی، ایزمولول دی، فینالډوپام دی، انالاپریلیټ دی او ډایوریټیک یا فیروساماید هغه درمل دي چې د ایوي له لارې موږ ناروغانو ته په هایپرټنسیو ایمرجنسي کې چې دی ورکوو. اوس راځو په لومړي درملو خبرې کوو. لومړی درمل چې دی په هایپرټنسیو ایمرجنسي کې چې ناروغانو ته ورکوو هغه نایټروګلایسرین یا انټیجي دی چې دا وازو ډایلیټر دی. ناروغانو ته په 0.25 څخه تر 15 mcg پر kg پر منټ ډوز سره د انفیوژن په شکل شروع کیږي. ډوز یې لوړېدلی هم شي، ډوز یې هر 10 دقیقې وروسته د ناروغ ځواب ته په کتلو سره چې دی زیاتېدلی شي. د دې درملو اغیزې چې دی 2-15 دقیقو کې شروع کیږي او 3-15 دقیقو پورې چې دی دوام کوي. انټیجي چې دی دا د انسټیبل انجینا څخه وروسته لیفت وینټریکولر فیلر او همدارنګه ایمای کې چې دی ښه درمل د فشار لپاره دي، خو په انفیرر وال ایمای کې باید د دې د ورکړې څخه ډډه وشي. انټیجي درمل چې دی دا د سردردۍ، زړه بدوالي، هایپوټنشن او براډیکارډیا سبب هم کیدلی شي. دوهم درمل چې دی هغه هایدرالایزین دی چې ناروغانو ته ورکوو. دا هم وازو ډایلیټر دی چې د دې په واسطه هم فشار ښکته کیږي چې دا مستقیما د واسکولر سموث مسل عضلاتو د ریلاکسیشن یا استرخاء سبب کیږي. آی ایم او ایوي دواړه کارول کیدلی شي، خصوصا دا درمل د حاملګۍ په جریان کې چې دی لوړ فشار یا پریکلمسیا کې چې د فشار ښکته کېدلو لپاره دا ښه درمل دي. څرنګه چې دا د ریفلکس ټاکیکارډیا سبب کیږي نو په دې خاطر د بیټا بلاکرو سره چې دی ګډ ورکول کیږي. ناروغانو ته چې دی 10 ملي ګرامه د ورید له لارې هر 10-15 دقیقو کې ورکول کیږي تر څو چې فشار ښکته شي او یا یې مجموعي ډوز 50 ملي ګرام ته چې دی ورسیږي. د دې درملو اغیزې چې دی 10 دقیقو کې چې دی شروع کیږي او 2 نه تر 6 ساعتونو پورې چې دی دوام کولی شي. هایدرالایزین باید په کرونري ارټري ډیزیز کې همدارنګه په اورټیک ډایسیکشن کې چې دی ونه کارول شي او په دغه دوه حالتونو کې چې دی مزاد استطباب دي. دا درمل د ریفلکس ټاکیکارډیا ترڅنګ چې دی د سردردۍ، کانګو او اسهال سبب هم کیږي. دریم درمل چې په هایپرټنسیو ایمرجنسي کې موږ ناروغانو ته ورکوو هغه لابیټولول دی. لابیټولول چې دی دا الفا او بیټا بلاکر درمل دی. کله چې د هایدرالایزین سره ځواب موجود نه وي نو بیا ناروغانو ته لابیټولول شروع کیږي. دا هم د فشار د ښکته کېدلو لپاره ښه درمل دی، خصوصا هغه لوړ فشار چې د فیوکروموسایټوما سره یو ځای وي. همدارنګه لابیټولول په مایوکارډیل انفارکشن کې او اکلمسا کې هم ګټور درمل دی. لابیټولول چې دی ناروغانو ته د 20 نه تر 40 ملي ګرامه
بولس په 2 دقیقو کې ورکول کیږي او په تعقیب 1 نه تر 2 ملي ګرام پر منټ د انفیوژن له لارې چې دی ورکول کیږي تر څو یې اعظمي ډوز په 40 ساعتونو کې تر 300 ملي ګرام پورې ورسیږي. د دې درملو اغیزې د 5 څخه تر 10 دقیقو کې شروع کیږي او تر 3 نه 6 ساعتونو پورې چې دی دوام کوي. زړه بدواله، هایپوټنشن، برانکوسپازم، براډیکارډیا او د زړه بلاکې جانبي عوارض دي. همدارنګه دا درمل په اکیوټ لیفت وینټریکولر سیسټولیک ډسفنکشن او اسما کې چې دی نه ورکول کیږي او په دغه 2 حالتونو کې چې دی دا درمل هم مزاد استدباب دي. 4م درمل چې موږ ناروغانو ته ورکوو هغه سوډیم نایتروبروساید دي. دا مستقیما ارټیریل او وینوس وازوډایلیټر دی چې اکثریت هایپرټنسیو کرایسس کې د انتخابي درملو په حیث باندې نه کارول کیږي. دا ډیر چټک تاثیر منځته راوړي. شروع ډوز چې دی 0.15 څخه تر 10 mcg پر kg پر منټ دی چې اغیزې په ثانیو کې شروع کیږي او د 3 نه 15 دقیقو پورې چې دی دوام کوي. ډوز چې دی فشار ته په کتلو سره دقیقه په دقیقه زیاتېدلی شي. دا درمل د انزایټي، د انټراکرانیل پریشر د لوړوالي، کانګو، باول ابستراکشن، هایپوټنشن، لیور ډسفنکشن چې دی سبب کېدلی شي. 5مه دوا چې په هایپرټنسیو ایمرجنسي کې ناروغانو ته ورکوو هغه نیکارډیپین ده. نیکارډیپین دا درمل چې دی د لانګ اکټینګ آی وي کلشیم چینل بلاکر دی. د شروع ډوز ناروغانو کې 5 ملي ګرام پر هاور دی چې دغه ډوز په هر 15 دقیقو کې د 1 نه تر 1.15 ملي ګرام زیاتېدلی شي تر څو چې اعظمي ډوز چې دی 15 ملي ګرام په ساعت کې چې ورسیږي. چې د دې د درملو اغیزې چې دی د 1 نه تر 15 دقیقو کې چې دی شروع کیږي، پیل کیږي او د 3 نه 6 ساعتونو لپاره چې دی دوام کوي. خو دا درمل د مایوکارډیل اسکیمیا د تجدید کېدلو سبب ګرځي. د دې له امله په هغې حالت کې چې دی نه ورکول کیږي. د دې درملو اړخیزې اغیزې چې دی ټاکیکارډیا ده، هایپوټنشن دی او همدارنګه هیډیک څخه عبارت دی. 6م درمل چې موږ په هایپرټنسیو ایمرجنسي کې ورکوو هغه کلیبیډیپین دی. دا بیا نو شارټ اکټینګ آی وي کلشیم چینل بلاکر دی چې د شروع ډوز 1 نه تر 2 ملي ګرام پر هاور دی چې هر 2-3 دقیقې بعد یې ډوز فشار ته په کتلو سره زیاتیږي تر څو چې اعظمي ډوز په ساعت کې 22 ملي ګرام ته چې دی ورسیږي. د دې درملو اغیزې 2 نه 4 دقیقو کې شروع کیږي او تر 5 نه تر 15 دقیقو پورې چې دوام کوي. د دې درملو اړخیزې اغیزې چې دی موږ سره سردرد دی، زړه بدوالی دی او همدارنګه د کانګو سبب هم کیږي. 9مه دوا چې موږ ناروغانو ته په دې حالت کې ورکوو هغه اسمولول ده. اسمولول دا درمل چې دی دا شارټ اکټینګ بیټا بلاکر دی چې ناروغانو ته چې دی 1500 mcg پر kg د ورید له لارې بولس په 1 دقیقه کې ورکول کیږي او په تعقیب یې 15 څخه تر 200 mcg پر kg پر منټ شروع کیږي. د دې درملو اغیزې په 1-2 دقیقو کې شروع کیږي او تر 10 دقیقو پورې چې دی دا دوام کوي. همدارنګه دا درمل هم د براډیکارډیا او زړه بدوالي سبب کیږي او دا درمل هم په لیفت وینټریکولر اکیوټ لیفت وینټریکولر سیسټولیک ډسفنکشن کې او اسما کې چې دی مزاد استدباب دي. یعنی اسمولول چې کوم دی دا موږ د اسما په ناروغانو کې او هغه ناروغان چې اکیوټ لیفت وینټریکولر سیسټولیک ډسفنکشن ولري په دې 2 حالتونو کې چې دی نشو ورکولی. 8مه دوا چې دا هغه فینولډوپام ده. فینولډوپام دا درمل خپل پریفرل ډوپامین 1 ریسپټر اګونیست دی چې ناروغانو ته د ورید له لارې 0.1 نه تر 1.8 mcg پر kg پر منټ ورکول کیږي او هر 15 دقیقو کې د دې ډوز چې دی زیاتېدلی شي. د دې درملو اغیزې چې دی 4 نه 15 دقیقو کې شروع کیږي او د 10 دقیقو څخه چې دی کم دوام کوي. دا درمل چې دی د ریفلوکس ټاکیکارډیا، هایپوټنشن او د انټرا کیولر فشار د زیاتوالي سبب کیږي. 9مه دوا چې دا هغه انالاپریلیټ ده. انالاپریلیټ چې کوم دی دا ایسی انهیبیټر دی چې ناروغانو ته 1.15 ملي ګرام هر 6 ساعته بعد ورکول کیږي. د دې درملو اغیزې په 15 دقیقو کې پیل کیږي او تر 6 ساعتونو پورې چې دی دوام کوي. دا انالاپریلیټ چې دی دا بیا د شدید هایپوټنشن چې دی سبب کېدلی شي. 10مه دوا چې کومه ده هغه ډایورټیکس دی یا فیروساماید دی. فیروساماید چې لوب ډایورټیکس دی په کلازیکس مشهور کاریدونکي درمل دی. ناروغانو ته د ورید له لارې 40 نه تر 80 ملي ګرام پورې چې دی ورکول کیږي چې د دې اغیزې چې دی 15 دقیقو کې شروع کیږي او تر 4 ساعتونو پورې دوام کوي. دا درمل چې دی بیا د هایپوکالیمیا او همدارنګه د هایپوټنشن سبب کېدلی شي.
نو دا چې دی په هایپرټنسیو ایمرجنسي کې آیوي درملو او همدارنګه 3 درمل بیا داسې شته چې هغه په هایپرټنسیو ایمرجنسي کې د خولې له لارې یا اورل کارول کیږي لکه هغه کې کاپټوپریل دی کلونوډین دی او همدارنګه نیفیډیپین دی ټابلیټ کاپټوپریل چې دی دا ایسی انهیبیټر درمل دی مشهور کاریدونکي درمل یې د کاپټین په نوم باندې چې پیدا کیږي دا ناروغ ته د خولې له لارې 12.5 نه 15 ملي ګرام پورې بولس ورکول کیږي چې د دې اغیزه چې دی موږ مخکې هم وویل چې 15 نه 10 دقیقو شروع کیږي او تر 4 نه 6 ساعتونو پورې دوام کوي د دې اړخیز اغیزه چې دی شدید هایپوټنشن چې دی منځته راوړي دوهم د خولې لارې درمل چې دی هغه کلونیډین دی کلونیډین چې دی دا سنټرل سمپاتولایټیک درمل دی چې ناروغانو ته د خولې له لارې 0.1 نه تر 0.2 ملي ګرام بولس او په تعقیب هر یو ساعت وروسته 0.1 ملي ګرام تر هغه پورې ورکول کیږي تر څو اعظمي ډوز چې دی 0.8 ملي ګرام ته ورسیږي د دې درملو اغیزه چې دی 10 نه تر 15 دقیقو کې شروع کیږي او تر 8 ساعتونو پورې دوام کولی شي او دا درمل چې دی اړخیز اغیزه د دې درملو چې دی سیډیشن دی ناروغانو کې چې دی سیډیشن منځته راوړي او درېمه دوا چې خولې له لارې په هایپرټنسیو ایمرجنسي کې ناروغانو ته موږ ورکولی شو هغه نیفیډیپین دی نیفیډیپین چې دا اصلا کلشیم چینل بلاکر دی د خولې له لارې 10 ملي ګرام بولس کارول کیږي چې هر 10 دقیقې وروسته یې همدغه ډوز تکراریدلی شي د دې درملو اغیزې 15 دقیقو کې شروع کیږي او تر 2 ساعتونو پورې چې دی دا دوام کوي نیفیډیپین د سبلینګول له لارې نه کارول کیږي ځکه دا ډیر چټک فشار ښکته کوي او اسکیمیک سټروک ته چې دی زمینه مساعدوي د نیفیډیپین درملو اړخیزې اغیزې چې دی شدید هایپوټنشن دی ټاکیکارډیا ده سردردي ده انجینا ده مایوکارډیل انفارکشن دی او د سټروک سبب کیدلی شي اوس په دې غږیږو چې هایپرټنسیو ایمرجنسي کې چې ټارګټ اورګان ډیمیج منځته راغلی وي کوم درمل په کوم ټارګټ اورګان ډیمیج کې چې دی چوایس دی که چیرې ناروغ هایپرټنسیو ایمرجنسي درلوده او هغې کې ټارګټ اورګان ډیمیج چې دی مایوکارډیل اسکیمیا وا یا انفارکشن نو په دې حالت کې چې دی ښه درمل چې دی نیکارډیپین پلس اسیمولول دی او یا نایټروګلایسرین پلس لابیټولول دی او یا نایټروګلایسرین پلس اسیمولول دی خو په دغه حالت کې بیا هایدرالایزین ډیازوکساید او مینوکسیډیل او نایټروپروساید چې دی دا کنټرا انډیکیټ دی او په دې حالت کې چې نه ورکول کیږي که چیرې اکیوټ کډنی انجری وي ناروغانو فشار لوړ وي هایپرټنسیو ایمرجنسي وي او ټارګټ اورګان ډیمیج اکیوټ کډنی انجری وي نو په دې وخت کې ښه درمل چې دی فینولډوپام دی نیکارډیپین دی او کلیویډیپین دی که چیرې اورټیک ډایسیکشن موجود وي نو په دې وخت کې ناروغانو ته ښه درمل اسیمولول پلس نیکارډیپین دی همدارنګه اسیمولول پلس کلیویډیپین دی همدارنګه لابیټولول دی همدارنګه اسیمولول پلس نایتروپروساید دی او په دې حالت کې چې دی بیا هم د هایدرالایزین او ډیازوکساید او مینوکسیډیل څخه چې دی جلوګیري کیږي او ډډه کیږي په دې حالت کې چې دی نه ورکول کیږي که چیرې په ناروغانو کې اکیوټ پلمونري ایډیما ورسره لیفت وینټریکل سیسټولیک ډسفنکشن موجود په دې وخت کې ښه درمل نیکارډیپین جمع نایټروګلایسرین او یا ورسره لوب ډایوریټیک او یا هم کلیویډیپین جمع نایټروګلایسرین او یا د کلیویډیپین سره لوب ډایوریټیک چې دی په دې حالت کې ښه درمل دي په دې حالت کې هم د هایدرالایزین او ډیازوکساید او بیټا بلاکر څخه چې دی جلوګیري کیږي ډډه کیږي نه ورکول کیږي که چیرې همدغه اکیوټ پلمونري ایډیما سره ډیاسټولیک ډسفنکشن موجود وي نو بیا چې دی ښه درمل اسیمولول جمع لو ډوز باندې نایټروګلایسرین او یا د اسیمولول سره لوب ډایوریټیک او یا هم لابیټولول جمع ورسره په لو ډوز نایټروګلایسرین او ورسره لوب ډایوریټیک چې دی په دې حالت کې هم ورکول کیږي که چیرې اسکیمیک سټروک وي یعنی سیسټولیک فشار چې دی د 200 ملي متر ستونیسیماب څخه لوړ وي نو په دې وخت کې ناروغانو ته ښه درمل چې دی نیکارډیپین دی همدارنګه کلیویډیپین دی او لابیټولول دی خو په دې حالت کې بیا د نایټروپروساید میتایلډوپا کلونیډین او نایټروګلایسرین څخه چې دی جلوګیري کیږي او هغې څخه ډډه کیږي هغه چې دی ناروغانو کې نه ورکول کیږي که چیرې انټرا سریبرل هیموراج وي یا سیسټولیک بلډ پریشر چې دی 140 ملي متر ستونیسیماب څخه زیات وي نو ناروغانو کې ښه درمل نیکارډیپین کلیویډیپین او لابیټولول دي په دې حالت کې هم د همغه اسکیمیک سټروک په شانتې نایتروپروساید میتایلډوپا او کلونیډین او نایټروګلایسرین چې دی نه ورکول کیږي هغه چې دی پکې مزاد استدباب دی که چیرې پری اکلمپسیا او اکلمپسیا موجوده وي نو په دې وخت کې ښه درمل چې دی بیا لابیټولول او نیکارډیپین دی او په دې حالت کې بیا د
ډایورټیکو او ایس انهیبیټر څخه چې دی جلوګیری کیږي او په دې حالت کې ناروغانو ته ایس انهیبیټر او ډایورټیک چې دی نه ورکول کیږي. نو دا یو څه لنډ معلومات د هایپرټنسیو کرایسس یعنی د هایپرټنسیو ارجنسي او ایمرجنسي په هکله چې له تاسو سره مې شریک کړل. ستاسو له توجه څخه نړۍ مننه.